تماشه نه ده خو بیا به تماشه وه که خر له دې د دې خوی سره ښکر ورکړی احترامات قدرمنو افسر افغان ما خوشحاله یم او خوشحاله په دې ما چې نن په یو ډېره مسته زرخیزه خاوره باندې ناست یم. دا د مومندو خاوره ده. ما ته یو دوه شعرونه رایادېږي چې سفر یې تل د مینې سفارت دی، چې سفر یې تل د مینې سفارت دی. زه د هغه قافلې نماینده یم، سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي، د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم. موږ پښتانه غواړو چې روس د امریکې نه، امریکا د زار له چینه شي. غواړم چې ټوله دنیا مینه 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 شي. د مینې کرکو، د ښکلا کرکو بیا په تیره تیره دې سیمې چې کوم شاعر زیږولی دی، نو د هغه په احساس کې به د انسانیت د ښکلا دپاره یو درد وي، یو فکر به وي، او هغه به د انسانیت د سوکالۍ دپاره کار کوي. ډېر محترم حبیب صاحب د مومندو د خاورې یو داسې زیږېدلی فکر چې هغه لګیا دی په اقتصادي توګه باندې د پښتنو دپاره هلې ځلې کوي. ما به هم د هغې ذکر وکړو. موږ یې ډېر زیات منندو یو چې هغو هم نن په دغه غونډه کې ناست دي. د افغانستان نه مشران راغلي دي، د دې سیمې مشران دي. ټولو ته هرکلی او په خیر راغلی وایم. دغه نننۍ ناڅاپي کې به موږ سره صدارت ډېر محترم د پښتون وطن یو ډېر زیږ بیګ فکر، تا به رانه خار وخوري، ما به انتظار وخوري، ته له خاره نه راځې، تا خو دې خامار وخوري. منیر بونیری صاحب به زموږ صدارت کوي. ډېر محترم طالب سنگر صاحب به زموږ د مشر میلمه په حیث باندې ګډون کوي، او تبسم مومند صاحب به د کشر کوربه په حیث باندې ګډون کوي، چونکې دا زموږ کشر دی. نو زه به اول منیر بونیری صاحب ستاسو په اجازت باندې خپل یو څو شعرونه شریک کړم، بیا به راځو نورو له چې لکه سپین غر حبیب صاحب، لکه سپین غر چې د ځمکې نه اوچت دی، په پښتون فطرت کې دومره شرافت دی. لکه سپین غر چې د ځمکې نه اوچت دی، په پښتون فطرت کې دومره شرافت دی. او د انکار د جرت هم بلها مزه وي، د انکار د جرت هم بلها مزه وي. مسلسل اقرار والله چې اذیت دی. او د نشو او تماشو به څه لذت وي، د نشو او تماشو به څه لذت وي. د لذت انتها څه د اطاعت دی. او چې د یار نوم مې څوک اخلي ورپسې ځم، چې د یار نوم مې څوک اخلي ورپسې ځم، د اجمل سره مې دا مشابهت دی. هم د دغې سره ډېر محترم تبسم مومند صاحب ته بلنه ورکوم چې خپل شعرونه را شریک کړي. مننه د صدر محفل په اجازت باندې چې نه مې ټپه نه مې سندره نه غزل جوړ کړی. آها، نه مې ټپه نه مې سندره نه غزل جوړ کړی، د مینې حال بیانولو ته مې چل جوړ کړی. ما یې دیدن کوو ګونګی و سی ویلی نه شو، ما یې دیدن کوو ګونګی و سی ویلی نه شو، په سپینه پاڼه یې تصویر مې مکمل جوړ کړی. او مازدیګری دی او نری نری باران وریږي، مازدیګری دی او نری نری باران وریږي. یو ستا مازدیګری دی او نری نری باران وریږي. یو ستا د منیر صاحب جاه و جلال د باندې زورور شو جوړی. ها اخیری دغه ته به راشو. ارشاد ارشاد. مازدیګری دی او نری نری باران وریږي. یو ستا غمونه بل یارانو مې محفل جوړ کړی. او کوچۍ خفه ده، کوچۍ خفه کډې باریږي د وطن درومي، کوچۍ خفه کډې باریږي د وطن درومي، نه تبسم کوي او نه ځان واه واه تبسم صاحب ډېره مننه کومه یاره چې تا ته شم چاړه شم، نور د خبرو چاله وار نه ورکومه. تبسم مومند صاحب د منیر صاحب په مخ کې لږ ګونګی شو. په هر حال انصار خلجي صاحب وایي چې بس دا مې زړه خفه کړي چې په دغه مې نظر شي چې دوه وروڼه راپاڅي او په خپلو کې په شر شي. بس دا مې زړه خفه کړي چې په دغه مې نظر شي چې دوه وروڼه راپاڅي او په خپلو کې په شر شي. او کمقل دی انصاره چې د پنجو په سر ګرځي، د شمار په ورځو شپو کې به څوک څومره معتبر شي. ډېر محترم طالب سنگر صاحب ته بلنه ورکوم. مننه د منیر بونیری صاحب چې زموږ د خاورې د په ړومبي ځل تشریف راوړی دی، او دغه رنګ ملک افغان صاحب چې د شانګلې د سیمې د تشریف راوړی. زه به یو قطعه ویم او بیا به خپل کلام وړاندې کړم. قطعه څه داسې ده چې زموږ د غرونو خړ تړونه د لالونو ښه دي، زموږ د غرونو خړ تړونه د لالونو ښه دي، په شاړو دشتو کې ازغي د ګلونو ښه دي، او زموږ د پیغلو په مخونو د غیرت تیر سري، زموږ د پیغلو په مخونو د غیرت تیر سري، د بې حیاو په مخونو د خالونو ښه دي، زموږ د پیغلو په مخونو د غیرت تیر سري، د بې حیاو په مخونو له خالونو ښه دي. او وایي دغه درد ته مې پر هر پسینه لاس دي، دغه درد ته مې پر هر
په سینه لاس دي چې رقیب ته مې دلبر په سینه لاس دي او هسې نه تا نړوي جومات ته دیله هسې نه تا نړوي جومات ته دیله کنیسې ته چې مندر په سینه لاس دي او د چا مخ ته خور تندی مې ګونجې کېږي د چا مخ ته خور تندی مې ګونجې کېږي د چا مخ ته مې نظر په سینه لاس دي او که د شانه مې څوک خپي وخي دي هغه که د شانه مې څوک خپي وخي دي هغه چې دا کوم راته اکثر په سینه لاس دي که د شانه مې څوک خپي وخي دي هغه چې دا کوم راته اکثر په سینه لاس دي او زما خوله به څه سندرې تشي جوړه زما خوله به څه سندرې تشي جوړه محرم ته چې اختر په سینه لاس دي زما خوله به څه سندرې تشي جوړه محرم ته اختر په سینه لاس دي او ته منیر صاحب افغان صاحب ته طالبه قلندر د زمانې شه ته طالبه قلندر د زمانې شه درته بیا به سکندر په سینه لاس سکندر صاحب او دا ټول آډینس یا کتونکي دې هم په ویډیو کې راځي جي ښه هیڅ د زورورو سر له نشته دی هیڅ د زورورو سر له نشته دی ښه په نری عزم کې که اور وخوري ډېر خلک زلزله کې سنډوي پنسې زه وایم چې یو څو جړقونه نور وخوري د دغې سره د پښتون وطن یو جړقېدلی شاعر رښتیا خبره دا ده چې په دې شعر باندې تبسم صاحب زما مینه ماتېږي او هغه شعر د بونیر د دنګو دنګو غرونو نه داسې راټوکېدلی دی ته به وایې که د بونیر د غر نختر را روان دی او زموږ په وطن باندې خپله خوشبو شیندي چې که د سمې که د غره ښکلي دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي او خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه زما بریتونه ستا باڼه ډېر محترم منیر بونیري صاحب ته تاسو په ډېر افسر خو چیني لږه ډېره زیاته سوي ډېره مننه لرې مشرانو شعرونه ته یو دوه نوي ویمه چې 80% خلک به بې غوږو ګرځېده 80% خلک به بې غوږو ګرځېده که کار غله د باز غوندې وزر ورکړی او 80% خلک به بې غوږو ګرځېده که کار غله د باز غوندې وزر ورکړی او دنیا که تماشا نه ده خو بیا به تماشا وه دنیا که تماشا نه ده خو بیا به تماشا وه دنیا که تماشا نه ده خو بیا به تماشا وه که خر له دې د دې خوی سره ښکر ورکړی 80% خلک به بې غوږو ګرځېده که کارغې له د باز غوندې وزر ورکړی او دنیا که تماشا نه ده خو بیا به تماشا وه که خر له دې د دې خوی سره ښکر ورکړی ډېره مننه او دوه درې شعره نور چې ارشاد زمونږ خو یو دوه ورځې پښتو وي رقیب جانه زمونږ خو یو دوه ورځې پښتو وي رقیب جانه زمونږ تعلقات ډېرې مودې له نه ورانېږي زمونږ خو یو دوه ورځې پښتو وي رقیب جانه زمونږ تعلقات ډېرې مودې له نه ورانېږي او زما خو په یو چا پسې زړه 200 ټوټې دی دا چا وي چې په یو هندو بټخې له نه یو چا پسې زړه 200 ټوټې دی دا چا وی چې په یو هندو بټخې له نه ورانېږي واه منیر صاحب ډېر او منمه چې متل دی چې خار وران شي نو لا ښکلی ودان شي منمه چې خار وران شي متل دی چې خار وران شي نو لا ښه ښکلی ودان شي کابل به بیا آباد شي نه دا دې له نه ورانېږي متل دی چې خار وران شي نو لا ښه ښکلی ودان شي او کابل به بیا آباد شي نه دا دې له نه ورانېږي واه واه او نور درته څه ووایم یاره ووایم هر څه قبول دي هر څه قبول دي ستا زه هم د ده دی هم له ما په شان برباد دی زه هم د ده غوندې دی هم زما په شان برباد دی ټوله نړۍ کې سیوا لر او بر افغان برباد دی او امن تمام جهان له غواړم خو حساب دې وشي امن تمام جهان له غواړم خو حساب دې وشي چې ډېر کشمیر برباد که ډېر وزیرستان برباد امن تمام جهان له غواړم خو حساب دې وشي چې ډېر کشمیر برباد که ډېر وزیرستان برباد دی او ستا د محله سیلاب سنګ وکړي په غره ورسم شي ستا د محله سیلاب سنګ وکړي په غره ورسم شي او زما د شل څاڅکي باران سره مکان برباد دی په غلا نه دی په ډاکه نه دی په قتل نه دی
دی په غلا نه دی په ډاکه نه دی په قتل نه دی په دولت شته دی خو بدبخته په ایمان برباد د یو چا عکس یې راسره ولیدو چغې یې کړې د یو چا عکس یې راسره ولیدو ویې خندل یو ښکلې چغې کړې راشئ منیر جان برباد ډېره زیاته مننه کوم منیر صاحب زمونږ ډېر محترم صدر صاحب قدرمنو زمونږ یو ځل بیا یوازینۍ مدعا هم دا ده چې په دې وطن دې د امن سندره وي په دې وطن دې د ښکلا کر وي او که ما چېرته په لاسو کې ستار اغوستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغوستی دی او پردۍ جامې ګنډل زما د 2 روپو دښمنې ما ټول عمر د مور مشین له تار اغوستی دی موږ به د خپلې برخې کار ډېر په جرت او ډېر په همت سره کوو حوصله به نه بیلو خپل زغل به کوو دغه 2 شعرونو سره به اجازت غواړم که تل غزل غزل کړي او خندا غزل غزل کړي د یار خو چې سړی هره ادا غزل غزل کړي او یارانو که زما په دعاګانو باندې کېږي الله خو دې دا ټوله پښتونخوا غزل غزل کړي ډېر ښه